د یوې نیمې میاشتې راسې د تیراه اولسونه د انساني بحران سره مخ دي. داسې خو د تیرو 20 کالو راسې د قبایلي سیمې پښتانه یعنی د وزیرستان د تیراه د بنو دغه اولسونه د ټارګټ کیلینګ سره هم مخ دي. د یو طرف نه ترهګر راځي، ترهګر وایي چې شپه هم راکا ډوډۍ هم راکا. بیا چې هغوی ته کله شپه ورکول شي او ډوډۍ د عام اولسونو د خوا، نو په سهار له بیا پاکستاني فوج راشي ستا کور وران کي چې تا بېګا شپه ورکړې ده. د دواړو سره ټوپک دی، د ده سره هم ټوپک دی، دا خو درله بیا کور ورانوي. که د ورته قرآن راوړو تاسو شاته وخت کې ویډیوګانې وکتلې چې د دغه ځای ولسونه راپاڅېدل، په خپلو سرونو یې ورته قرآن ونیو چې د دې خاطر وکړه کور مې مه ورانوه. هغه وایي نه، ستا په ځای کې ترهګر پاتې شوي دي. ترهګرو سره هم ټوپک دی. ترهګر لکه د شپه ورنکه ډوډۍ دې ورته ورنکه، نو بیا د ترهګر لخوا هم وجلی کېږي هم ویشتلی کېږي. بلکې دا هغه ترهګر دي چې همدې ریاست یعنی نننۍ ناست په عهده باندې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په خپله وایي چې دا زموږ خلک دی. جرنلان او کرنیلان یې د بېنظیرې د پرویز مشرف او د کرنل امام نه راواخله تر د بېنظیرې پورې دا ټول وایي چې دا زموږ خلک دی. پرونۍ خبره د وزیر اعلی ګنډاپور ویل دا زموږ نه، همدا فوج ایسای رانه خلاصوي چې کار ته اخلو. د یوې نیمې میاشتې راسې د تیراه اولسونه د انساني بحران سره مخ دي. یو طرف ته خو دوی د خپل پلار نیکه د وراثت نه پاسول کېږي، یعنی دا د دوی خپله خاوره ده. د دې نه وړاندې هم دا اوله وار نه دی چې په دوی اپریشن کېږي. د دې نه وړاندې هم په دوی باندې اپریشنې وشوې، د دوی کورونه یو ځل ړنګ شول په 2008 او 2010 کې چې کومې اپریشنې وشوې. دا خلک بېدره شول، بېکوره شول، د دغه ځای نه راپاسول شول. اوس چې بیا دوی هغه جاله پوره ځان ته نه وه جوړه کړې، نن بیا اپریشن روان دی په داسې حالات کې چې ټول پښتانه سیاسي مشران یې خلاف دي تر د ناست وزیر اعلی پورې. خو آیا صرف په بیانیه باندې انکار کول د اپریشن نه دا د پښتنو سیاستوالو دپاره کافي ده؟ د دوی غاړه خلاصه شوه. د تیراه دغه ماشومان وینئ، د څو ورځو راسې د تیراه ماشومان د مرګ سره مخ دي د یخنۍ سره. دلته نه د بشري حقونو هغه ادارې ور پرېښودل شوې د تیراه ولس ته چې د دوی دپاره کیمپ ولګوي، دوی ته هغه سهولیات ورکړي کوم چې د دوی دپاره پکار دي. نه هغه بشري حقونو ادارې شته. د بشري حقونو اداره که راځي هغه د یو قانون د هیواد په مرسته باندې به راځي د هغوی په وینا سره. مګر ولې نه ویلی کېږي دلته دوی ته؟ د پنجاب د سپي قدر هم شته، مګر د پښتونخوا د انسانانو زرګونو کورنیو د ناستې ولاړې ځای د خوراک بندوبست په داسې حال کې دي چې ماشومان یې د یخ په وجه مړه شول. خو د دغه غم نشته دی، مګر د دغه ځای نه کور در باندې خالي کوي او بیا داسې ظلم جبر صرف او صرف د مادني او د ډالري جنگ په بنیاد باندې روان دی. د وزیر اعلی خبره کومه، وزیر اعلی صاحب ناست په عهده دی. که دلته د پی ټي آی ملګري دا خبره کوي چې ولې وزیر اعلی ټارګټ کېږي، وزیر اعلی ځکه ټارګټ کېږي هغه د صوبې اختیارات په لاس اخیستي، هغه په عهده ناست دی. وزیر اعلی صاحب ته هم وایي چې زما سره اختیار نشته، زه نشم کولی، او زما سره اختیار نشته. په ما تا کې فرق د کومې خبرې؟ ته وزیر اعلی زه یو شخص یم یو عام، نو د خبرې غرض ده چې ما او تا کې کله فرق نشته، نو تا دا کرسۍ د څه لپاره نیولې؟ دغه ولس ته ولې په سترګو کې شګې اچې؟ ته که د LRH هسپتال لپاره ځې د یو ماشوم دپاره او د هغه علاج پرې کې چې وزیر اعلی صاحب ډېر ښه وزیر اعلی دی، د غم ساس پرې پرېږدي، نو په دې باندې کار نه کېږي. 10,000 ماشومانو له چې علاج پرې کړي دا ستا انسانیت نښه یو دا نه ستا غاړه ازادوي. دا فطري د خدای له طرفه بیماري ده، په دغه انسان باندې راغلې ده، یا فطري بیماري ده، دغه سمه ده. خو کم خلک چې ستا د قام په تیراه کې وژلی کېږي او د انسان د لاسه وژلی کېږي، باید ته د هغه خلکو ذمهوار یې. تا نه به د هغه خلکو تپوس کېږي. د عمر رضی الله تعالی عنه نه چې د یو ځناور تپوس کېږي، نو تا نه به د دغه انسان تپوس څنګه نه کېږي؟ نو وزیر اعلی خدایا لوی پرلت اعلان کړي، لوی درنه دې وکړي، که په اسلام آباد کې کوي، که په پښتونخوا کې کوي، او یا دې دغه عهدهداري پرېږدي، دغه لاره دې پښتنو ته وښایي چې دلته راتلل داسې غلامي ده لکه څرنګه چې ګنډاپور غلام و، لکه څرنګه چې د دې نه وړاندې نور وزیر اعلی غلامان وو، څرنګه نن زه غلام یم چې هېڅ نشم کولی، هېڅ نشم ویلی. نو وزیر اعلی مو ځای دی، وزیر اعلی ته ګوته نیول او په وزیر اعلی نیوکه کول صرف په ټیکټ ورکولو باندې، په ټوکن ورکولو باندې، یا دوی له یو جوړه جامې او د دوی دپاره یو پارسل کې وریجې په دې باندې ستا غاړه نه ازادېږي. ذمهوار ته یې تا لاره نیولې ده او ریاست ته ته لاره جوړوې د دغه اپریشن لپاره. بله هېڅ او که د دې نه بعد بل وزیر اعلی هم راتلو، نو یاد دې وي چې 78 کاله د کوم خلک تېر شوی دی، هغه هم د دغه ادارو په خوله چلېدل او دا وزیر اعلی به هم چلي او د ده نه بعد وزیر اعلی به هم چلي. واحد حل لاره انساني او جمهوري ناسته ولسي مزاحمت دی چې راشي ورته کښېنې احتجاج وکړي. ویر دی، یعنی ویر کوله د خپل ځان او د خپل قامه. چې کله دا قام منظم شو او یو شو او ویر کولو ته تیار شو، نو کله چې یو سړی وایي چې ویر چې په سر شي په سرتوره خوند کوي، نو بیا چې کله دا خلک ویر ته تیار شول، بیا د ویر نه بعد نورې خبرې هم کېدلی شي.